طالبان په داسې مرض اخته شوي چې ډیر زر به ټول ختم شي. د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او روزمره تازه معلوماتو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو په لیکو کې لوی ناورین. بې پولې ډاکټرانو په یوه نوي راپور کې ویلي چې په تیرو 72 ساعتونو کې یوازې د پکتیا، بادغیس، غزني، هلمند، وردګ او بغلان ولایتونو کې د طالبانو په لیکو کې 486 په کرونا ویروس اخته شکمنې پیښې په لابراتوارونو کې ټیسټ شوي چې له هغوی جملې په دې ولایتونو کې 125 مثبت پیښې ثبت شوي. پکتیا 14، بادغیس 40، غزني 18، هلمند 14، وردګ 9 او بغلان 15. همدارنګه بې پولې ډاکټرانو ویلي چې طالب مشرانو د دوی تر ولکې لاندې د کرونا د نورو ټیسټونو اجازه نه ده ورکړې. بې پولې ډاکټرانو د طالبانو د دې عمل پر غبرګون کې دا یو لوی ناورین بللی دی او ویلي دي چې د دې ناورین بادونه به دومره لوی وي چې حتی تصور به یې هم ونه شو کړی.